د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مې خبرونو ته تیر کال د 450 میلیونو ډالرو په ارزښت وچه میوه صادره شوې. افغان حکومت وايي تیر میلادي کال د میلیونونو ډالرو په ارزښت وچه میوه بهر ته صادره شوې ده. د اسلامي امارات د ویاند مرستیال احمد الله فسیق په تازه څرګندونو کې ویل چې افغانستان تیر کال د شاوخوا 450 میلیونو ډالرو په ارزښت د وچې میوې صادرات لرل. د په وینا تمه کېږي چې دغه صادرات روان کال تر دې هم ډیر شي او د سوداګرۍ د اسانتیا لپاره هڅه کوي. افغانستان په سیمه کې د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د وچې او تازه میوې پریمانه تولیدات لري، خو د امکاناتو د نه موجودیت له امله یې صادرات ټکني دي. په وروستیو کلونو کې د هوایي دهلیزونو د رامنځته کولو له لارې دغه توکو ته نړیوال بازارونه موندل شوي دي، خو نوی حکومت وایي چې دا سلسله به دوام کوي او افغان سوداګرو ته به د سوداګرۍ مسؤونه زمینه برابروي. او امنیتي ځواکونو ته د کمال خان بند د ساتنې سپارښتنه شوې ده. امنیتي ځواکونو ته د کمال خان بند د ساتنې سپارښتنه شوې ده. د نیمروز ولایت امنیتي مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د کمال خان بند د ساتنې لپاره جدي تدابیر لري او په خبره په دغه ولایت کې د ټولو عامه او ملي پروژو ساتنه ته ژمن دي. امنیتي چارواکو ویلي چې دوی د کمال خان بند د ساتنې لپاره اړینې سپارښتنې کړې دي. کمال خان بند د هیواد په جنوب کې له مهمو بندونو ګڼل کېږي چې د موسمي بارانونو د ذخیرې او د زرګونو جریبه ځمکو د خړوبولو لپاره مهم ګڼل کېږي. نوی حکومت د یاد بند د امنیت بشپړ ډاډ ورکړی دی. لیدونکو له غوږ نیونه مننه، پاتې ورځ مو نیکمرغه.